خو طبیعي پیښو او تیرو جګړو د هیواد دغه لوی تاریخي بالاحصار ته ډیر زیان اړولی. ډیری برخې یې ویجاړې سوي او هر کال د ژمي په موسم کې د بارانونو او واورو له امله نورې برخې هم تخریب کیږي، چې په اړه د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي. د حالت چې زه وینم د بالاحصار د دیوالونو او د نوشونه د سر د سقف کاش که راغلی نه وای. ډېر انسان ډېر په دې کې ډېر زهیر کېږي، جګرخونه کېږي، ډېرې پیسې دلته مصرف سه، لکن دا خو یو تاریخي آبده و، تاریخي جای و. گردیز بالاحصار علاوه له دې نه چې په شاهي زمانه کې د شاهي زمانه کې همدغه بعضې تاسیسات جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته چې په تخریب باندې شروع شوی ده تر ننه پورې ټول تخریب شوي دي.